پاکستان ته د اسلامي امارت تازه او جدي خبرداری. پاکستان ته د طالبانو خبرداری که موضوع حل نشي تورخم او خرلاڅي دروازې به د تل لپاره وتړي. سلام، ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. پاکستان ته د طالبانو تازه اخطار، که لارې خلاصې نه کړئ تورخم او خرلاڅي دروازې به د تل لپاره وتړو. شپږمه ورځ هم په تورخم دروازې سربیره خرلاڅي او غلام خان بندر لارې پاکستان د ترانزیټ پر مخ تړلې دي. په ورته مهال د تورخم دروازې پرانیستو لپاره د طالبانو او پاکستاني لوري پرله پسې مذاکرات ناکام پاتې شوي او تازه طالبانو پاکستان ته ګواښ کړی چې که تورخم دروازه همداسې بنده وساتي نو دوی به یې هم د تل لپاره ورپسې بندې کړي. پاکستان د لارۍ چلوونکو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرایطو پر تطبیق ټینګار کوي او په وینا یې هیڅکله هم له خپلې پریکړې نه پر شا کیږي.